د خبر پریس درنو لیدونکو ستړي مشئ په سلامونو مو هرکلی کوم. د ولسمشر د تګ په اړه احمدشاه ساحل څو مهمې خبرې لیکي. ولسمشر او امریکا د ولسمشر د تګ په موضوع کې طالبان نه ځایږي. هغه بیخي له دې موضوع بهر دي. موږ ډیر پخوا ویلي چې طالب د شطرنج یو ډیر ان نهایت ترینه وړه دانه ده. هغه ته یوازې د پالیسیو د تطبیق پر مهال توجیه کیږي. له دې پرته د تصمیم نیونې په هیڅ راز مرجع کې رول نه لري. حال له دې موضوع پاکستان هم ناخبره ساتل شوی وو. په دې مسله کې یوازې امریکا او خپل ولسمشر داخل وو. که څه هم ولسمشر په خپل وروستي بیان کې دا خبره وکړه چې ګواکې داسې کسان چې زموږ په ملي ژبه نه پوهېده د له تګ وروسته په ارګ کې خونه په خونه د ده پسې ګرځېدل ترڅو د هم د ډاکټر نجیب پر برخلیک اخته کړي او په وینا چې په دې خاطر له هېواده ووته. خو زما په اند دا خبره ولسمشر د یو ژور مصلحت پر اساس کړي او له اصلي موضوع د خلکو پام اړولی. زه فکر نه کوم چې په 21مه پیړۍ کې به کوم څوک په خاصه ډول پاکستان غوندې هېواد چې ان د هرې ورځې په تیریدو سره پر خپل وجود شکمن کیږي دومره جرأت وکړی شي چې یو ولسمشر دی په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د خپل هېواد کې په سپینه ورځ د هغه د ملت د سترګو په وړاندې راوځړوي. یعنی اصل موضوع دا نه وه بلکې د ولسمشر او امریکا د دوامداره سیاسي او ډیپلوماتیکو ټکرونو او مخالفتونو وه. امریکا غوښتل د ولسمشر غني په مټ افغانستان ته خپل بیا راتګ تمدید کړي او د دې لپاره یې هیله لرله چې ولسمشر غني به له خپلو وروستیو سختو دریځونو څخه د دفاع لپاره د طالبانو سره تر آخري حده جګړه وکړي. خو داسې جګړه چې په هغې کې ونه شي کولی چې طالب په بشپړ ډول له منځه یوسي بلکې تر ډیره به نه اعلان شوي دفاع وي او ټول تمرکز به یوازې له سقوط څخه د حکومت پر ژغورنه چې په هغه کې به هم د بهرنیو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې وخت کې به نیم هېواد ړنګ بنګ وي. ډار او ویره به تر کابله رسیدلی وي. نړۍ او رسنۍ به هره شیبه له کابله بریکینګ نیوز ورکوي. بحثونه او ریاکاره خواخوږي به پیل وي. ټینګار به پر دې وي چې د امریکا په شمول نړیوال قوتونه باید هر څومره ژر بیرته کابل ته وګرځي هلته جګړه پیل کړي او افغانستان سیمه او نړۍ د طالب او 20 نورو تروریستي ډلو له شره وژغوري. دلته امریکا یوازې خپلو ګټو ته کتل. په دې لوبه کې د افغان انسان ځان بساینه آرام ژوند پرمختګ او د سولې هیله بیخي نادیده نیول شوې وه. د امریکا ټول تمرکز پر خپل بیا راتګ او ستراتیژیکو ګټو پر دوام و. خو ولسمشر غني چې د دې هېواد د آبادۍ او دایمي ارامۍ لپاره یې لویې هیلې او موخې لرلې د امریکا د دې هڅو سره جوړ نه و او په خپل یو داسې تک سره چې نه یې استعفا او نه یې د طالب سره سوله وکړه د امریکا دا پلان په نطفه کې ورخنثی کړ. ولسمشر په دې کار نه یوازې دا چې نوي رغېدلی افغانستان له جګړې او ورانۍ وژغوري بلکې ولس چې تل یې ټینګار پر ارامۍ و نه پر افغانستان او نه نظام هغه ته یې ارامي ورکړه او طالب چې تل یې ټینګار پر افغانستان او واکو نه پر سوله هغه ته یې واک او افغانستان ورکړ. بله مهمه مسله د نه استعفا ده. یعنی ولسمشر د دې وطن د یو مالک په توګه بیا هم افغانستان طالبانو ته په ډالۍ کې ور نه کړ بلکې یوازې دوی ور داخل کړه. خو د افغانستان د روانېدو کلي له ځان سره یوړه لکه څوک چې موټر ته وخیږي خو کلي ځینې یوسي. دا د ولسمشر وروستی چانس و چې د دې وطن د آبادۍ او سوکالۍ لپاره یې د ځان سره وساتي. امریکا په هیڅ توګه نه غوښتل چې طالب دې د ارګ تر منارو ورسیږي. طالب او پاکستان هم دا تمه نه لرله. په همدې خاطر امریکا بیرته هڅې پیل کړې چې د افغانانو کرکه بیزاري او ډار چې د طالب او د هغه له استبدادي حکومت څخه یې لري نړۍ ته وښایي. غواړي دا ځل په دې طریقه افغانستان ته خپل بیا راتګ اړین ثابت کړي. هڅه کوي چې طالب ډله تر بېلابېلو فشارونو لاندې ونیسي نړیوال ترې ناراضه کړي. په همدې سبب د کابل هوایي ډګر حالات هره شیبه نړۍ ته ښایي. همداراز په واشنګټن کې د افغانستان بانک څخه کم 10 میلیارډ ډالر او د پیسو نړیوال صندوق کې 450 میلیونه ډالر کنګل کړه.
د دې ترڅنګ یې د بشر او ښځو حقونه د دوی د مشروعیت لپاره سره شرطونه اعلان کړه. که څه هم د ملي او نړیوالو قوانینو پر اساس د ولسمشر له استعفا پرته هر راز حکومت باطل دی، خو دا چې امریکا بدمعاش او زورواکې ده، نو د ولسمشر غني سره یې د عقدې او دښمنۍ له امله اعلان وکړ چې هغه نور په رسمیت نه پیژني، او همداراز د طالبانو د په رسمیت پیژندلې مسله هم مخته او ډیر امکان شته چې په نږدې راتلونکي کې ناممکنه کړي. امریکا په ډیر سرعت خپل پلانونه جوړوي او عملي کوي. یو لوی لامل د پاکستان له منافقت او تور تجارت څخه ډار لرل دي. امریکا فکر کوي چې پاکستان به د روانو لومړی ورځو څخه استفاده وکړي او د طالب په څو ریکارانه او نرمو فعالیتونو سره به د عامو افغانانو غوسه ور سړه او هغه کرکه، نفرت او ډار چې دوی د طالبانو پر وړاندې لري کم کړي. د ښځو موسیقي، ګیرو لنګوټونه او نورو مسایلو په اړه د طالب ډلې چوپتیا هم د پاکستان د همدې استفادې یوه برخه ده. امریکایي ستراتیژیستان په دې عقیده دي چې پاکستان غواړي طالب ډله د لنډمهال لپاره په افغانستان کې پر واک پاتې کړي. دلته اسلام آباد څو موخې لري. یو دا چې د افغانستان اوسنی جوړ سیستم فلج کړي، بله دا چې بیرته طالب ډله پر امریکا یا کوم بل زبرځواک د خپل تور تجارت د فعال ساتلو لپاره وپلوري. نو د لیکنې اصلي هدف د ولسمشر تګ و چې افغانانو ته د نظام پرته آرامي او طالبانو ته د سولې پرته واک ورکړ. درنو لیدونکو، په پای کې زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. له لیدلو مو مننه.